سلامونه لیدونکو زه هینا افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ. لیدونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د حساب په اړه مکمل معلومات درکړم چې حساب څه شی دی، څه فایده لري، موږ ته کومې اسانتیاوې راکولی شي. دغه ټول معلومات به زه انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو ته درکړم. ګوره ملګرو، دا ویډیو شاید اوږده شي خو تاسو دا ټوله وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. انشاءالله د حساب په اړه به تاسو ټول پوه شئ چې کومه پوښتنه تاسو سره په ذهن کې وي هغه به هم حل شي، او نور څومره معلومات دي په هغې په اړه د حساب په اړه هغه به هم تاسو ترلاسه کړئ. ښه ملګرو، زه ویډیو په طرف باندې مخکې دی چې زه تاسو ته د حسابي اپلیکیشن تشریح کړم او معلومات درکړم، نو یوه هیله کوم له هغه کسانو نه چې زه هینا افیشل یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی نه دی، نو دا درسره ضرور سبسکرایب کړئ. سمه ده. ښه ملګرو، تاسو به د حسابي اپلیکیشن راخلاص کړئ. سمه ده. مخکې دی چې تاسو دا راخلاص کړئ او له وي پي ان بند کړئ، یعنې وي پي ان به نه استعمالوئ. دویمه خبره دا ملګرو، که چېرته تاسو په حساب پې کې اکاونټ نه لرئ او اکاونټ مو تر اوسه نه وي جوړ کړی، نو زما په دغه ویډیو ډسکرپشن کې دلته په ټایټل باندې کلیک وکړئ، لاندې ډسکرپشن صفحه تاسو ته خلاصیږي. په هغه کې یو لینک دی، هغه باندې تاسو کلیک وکړئ، اکاونټ به جوړ کړئ، یعنې ساین اپ به شئ. بیا به وروسته راشئ حسابي اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ، بیا به خپل همغه شمیره باندې تاسو دلته لاګین شئ. سمه ده. او که چېرته بیا هم نه پوهېږئ، نو زما په چینل کې بله ویډیو ده، هغه وګورئ، د حسابي اکاونټ جوړول. نو هغه د لارې اکاونټ همغه طریقه باندې جوړ کړئ، انشاءالله تاسو مشکل به حل شي. ټول مکمل معلومات هغې کې د اکاونټ جوړولو په اړه شته دی. ښه ملګرو، اوس به زه تاسو ته د حسابي اپلیکیشن له سر نه تشریح کوم، یعنې تر اوسه زه لاګین شوی نه یم خپل اکاونټ ته. دلته یو څو خبرې دي مهمې، هغه به زه تاسو سره شریکې کوم. ویډیو اوږدېږي، ویډیو په دې خاطر زه وایم چې تاسو راسره تنګ نه شئ، نو ځکه چې دا معلوماتي ویډیو ده او مکمل ویډیو ده، معلومات مکمل دي، په دې خاطر شاید ویډیو ډېره اوږده شي. راسره ویې ګورئ. سمه ده. ښه ملګرو، دلته دوه اپشنونه دي، یو دی فون دی، یو ایمیل دی. سمه ده. فون کله چې تاسو نمبر باندې ساین اپ شولئ، دغه لینک ته لارئ، اکاونټ مو ساین اپ کو، یعنې یو ځل یې جوړ شو، بیا وروسته تاسو دلته دغه اپشن انتخاب کړئ، فون. صحیح ده. او دلته خپله شمیره ورکړئ، دلته خپله شمیره ورکړئ، هلته بیا کنټینیو ووهئ، تاسو ته به کوډ راشي، بیا ورکړئ، تاسو اکاونټ به دې ځای نه خلاصیږي. سمه ده. او کله چې تاسو اکاونټ جوړ کړی وي، یو ځل ساین اوټ شوي وئ، مقصد ستاسو هغه سیم کارت تاسو په دې موبایل کې موجود نه وي، هلته تاسو ایمیل اضافه کړئ خپل اکاونټ کې، بیا کولی شئ دغه ایمیل اپشن د لارې دلته خپل ایمیل ورکړئ، تاسو ایمیل ته کوډ راځي، تاسو موبایل کې خلاص دی، موبایل در سره نشته دی، یعنې سیم کارت در سره نشته، ته کولی شئ خپل حسابي اکاونټ ځان سره خلاص کړئ د ایمیل د لارې. او که چېرته دا هم نه وي، تاسو لاندې دلته یو د ګوګل دی، یو مایکروسافټ دی. مایکروسافټ کې څه دي؟ آوټلوک دی او هاټ میل دی. د هاټ میل او آوټلوک د لارې هم تاسو کولی شئ او جیمیل د لارې هم تاسو خپل اکاونټ خلاصولی شئ. صحیح شو. بله مهمه خبره دا ملګرو، دلته پی از ا ګیسټ دی، مقصد یو میلمه په حیث باندې ته یو پیمنټ کوي. څه مطلب د دې ملګرو؟ دا به تاسو خلاص کړئ، زه تاسو ته وښیم. ګوره، پی از ا ګیسټ مې ما کلیک وکړو، اوس دلته ماته د حسابي اپلیکیشن خلاصیږي، داسې ډول باندې خلاصیږي لکه زما چې اکاونټ جوړ وي، خو دلته څه دی؟ صرف یو اپشن ماته خلاص دی، حسابي اکاونټ منی ټرانسفر دی، یعنې زه حسابي ته صرف پیسې لیږلی شم، پی کولی شم، مقصد د نورو شیانو نه. دلته زه حسابي اکاونټ وهم او دلته فرام چې کوم دی دلته سلیکټ، په دې باندې کلیک کوم. دغه اپشنونو د لارې زه کولی شم چې بغیر د دې نه چې حسابي کې زه اکاونټ ولرم، بل ملګري یا خپل ځان ته، مقصد یو اکاونټ مې شته دی او زه غواړم د بل چا د کارت نه، مثال زما بل کارت ته حسابي سره وصل نه دی، د هغې نه زه خپل ځان ته پیسې راولېږم د میلمه په حیث باندې، یا بیخي زه اکاونټ نه لرم، زه نه غواړم حسابي کې اکاونټ ولرم، خو یو چا ته زه حسابي ته پیسې جمع کوم، نو کولی شم د افی کارت د لارې، غضنفر بانک د لارې، همداشان ادر سورسز تاسو ووهئ، دلته تاسو سره ماسټر کارت، ویزا کارت، امریکن ایکسپریس، داسې نور ټول نړیوال کوم شبکې دي د هغو د لارې، نړیوالو کارتونو د لارې تاسو کولی شئ هغه ځای نه پیسې تاسو خپل ملګري ته ولېږئ یا خپل اکاونټ ته راولېږئ، تاسو اکاونټ خلاص کړی نه دی. سمه ده. نو دغه یو اسانتیا ده په حسابي کې، نو تاسو دا کولی شئ. که چېرته افی ووهئ، افی څه دی؟ ګوره، افی هغه کارت دی چې تاسو ای ټي ایم د لارې خپلې پیسې اخلئ. ځینې کارتونه داسې وي چې هغوی خلکو سره افی کارت وي، دغه د ای ټي ایم کارت. صحیح ده. افی لوګو وګورئ تاسو، افی لوګو به پې وي، هماغه نه تاسو راواخلئ، هماغه دلته وګورئ چې د کوم بانک مربوط دی، یعنې اسلامي بانک نه اخیستی دی، یونایټډ دی، غضنفر بانک دی، انټرنیشنل بانک دی، کوم یو بانک تاسو دا کارت اخیستی، هماغه انتخاب کړئ مربوط ته، دلته کارت نمبر ورکړئ،
14 عددي نمبر دی. صحیح ده. دا ورکړئ. پیسو اندازه ولیکئ. کرنسي انتخاب کړئ. پین کوډ ورکړئ. ایکسپایر ډیټ ورکړئ. او کوم موبایل ته چې پیسې لګئ د حساب پې نو هغه دلته لاندې ټوکې دی دلته انتخاب کړئ. صحیح ده. دا کنټینیو وهئ. هغه پیسې به تاسو کارت نه حساب پې اکاونټ ته لاړې شي. سمه ده. چاته چې لګئ که ملګري وي که خپل ځان وي که هر چاته لګئ. نو دغه یو د حساب پې یو اسانتیا وه. سمه ده. زه اوس بېرته راځم خپل اکاونټ ته لاګین کېږم. سمه ده. ښه دې صفحې ته راځم. دلته ما سره موبایل موجود دی یعنې سیم کارت شته دی. زه خپل اکاونټ ته لاګین کېږم. سمه ده. کنټینیو وهم. دلته ماته وایي چې میسیج د لارې درته ولیږو که وټساپ د لارې. زه ورته وایم چې نه ماته اس ام اس د لارې ولیږه. صحیح ده. کنټینیو وهم. کله کنټینیو وهلو تاسو دلته به تاسو ته یو میسیج راشي خپل ستاسو شمیرې ته. سمه ده. د شمیرې ته میسیج راځي هغې کې کوډ دی. هغه کوډ به تاسو دلته داخل کړئ. سمه ده. کله چې داخل کړئ کنټینیو به ووهئ. نو دلته به لږ منتظر شئ تاسو تر څو ستاسو اکاونټ خلاص شي. ګوره دا ماته اکاونټ خلاص شو. فعلا دا اکاونټ ما اضافه دی تاسو ته صرف لارښوونه کوم. دا اکاونټ ماته خلاص شو. دا صفحه به تاسو ته خلاصه شي. سمه ده. دلته ملګرو ټولو نه اول کار تاسو باید څه وکړئ. تاسو به راشئ سیټینګ ته. ګورئ دې خوا سیټینګ ته. سیټینګ ته چې کله راغلی پروفایل ته به راشئ. یعنې خپل اکاونټ به اول ویریفای کړئ. سمه ده. یعنې خپل اکاونټ چې ویریفای نه کړئ ته نشئ کولی چې دې نه پیسې واستئ. پیسې ورته راځي خو پیسې ته نه لیږل کېږي. نو دلته په اوله برخه کې تاسو دغه لارښود ما په بله ویډیو کې کړی خو بیا هم زه زر وایم تاسو ته. اول سیلفي دی. بیا به تاسو تذکیره ایډ کوئ. کاغذي تذکیره هم کولی شئ الکترونیکي هم دواړو باندې کولی شئ. صحیح ده. نوم دی شیان دی ایمیل دی داسې نور معلومات ټول به داخل کړئ او دا به سبمیټ کړئ. کله چې سبمیټ کړل هغوی چې کوي بیا ویریفای کوي درته. سمه ده. اوله برخه مکمل شوه. نو دویمه برخه دا د ملګرو چې دلته تاسو راشئ خپل اولې صفحې ته کارت ته. په دې کې حساب پې کې تاسو دلته پیسې په اوله صفحه کې تاسو ته ښکاري. دلته ګورئ دا ډاټ ډاټ سټار چې دي په دې چې کله یو کلیک واخلئ دلته تاسو ته پیسې خپلې شو کوي چې تاسو سره دومره پیسې دي په اکاونټ کې. سمه ده. ښه دا د پیسو د معلومولو ځای شو. که چېرته غواړئ خپلې پیسې معلومې کړئ دغه کارت باندې کلیک وکړئ. بیا دلته دا صفحه داسې ریفریش کړئ. داسې کله ریفریش کړئ تاسو اکاونټ مقصد ریفریش کوئ پیسې مو ته راولېږلې بیا ګورئ چې څو دي پکې. نو دلته خپل پین کوډ ورکړئ. تاسو ته به هغه پیسې وښیي چې اپډیټ به شي بیلانس. یعنې که چېرته پیسې ورته راغلي وي معلوم به شي چې دا د پیسې تاسو ته راغلي دي. صحیح ده. بله خبره دا ملګرو په دې کې تاسو خپله هیسټري کتلی شئ. هیسټري مقصد دې کار ته پیسې راغلي دي تلي څومره ټرانزیکشنونه شوي دي هغه دلته تاسو هیسټري ووهئ. ګوره دلته تاسو غلط نه شئ. دلته چې کله راغلی دلته کله سټار په دې به یو ځل کلیک واخلئ. هغې نه وروسته به تاسو هیسټري ووهئ. صحیح ده. دلته تاسو خپل ټرانزیکشنونه کتلی شئ. ما فعلا نه ده کړی د اکاونټ. نو دا تاسو دلته معلومولی شئ څومره پیسې راغلي چا رالیږلي کوم نمبر نه راغلي په څو بجې کوم تاریخ باندې هغه معلومات درکوي. صحیح شو. د دې نه وروسته تاسو سټیټمنټ هم کتلی شئ. ګوره سټیټمنټ ته په دې کې د دې تاریخ نه دې پورې ماته خپل ټول ټرانزیکشنونه راکړه هغه درته درکوي. سمه ده. بل په دې کې که چېرته تاسو نه حساب پې افې کارت تاسو واخلئ او ورک شي او تاسو باوري نه اوسئ چې زما پین کوډ ما سره دی بل چا ته مقصد بل چا سره هم شته. داسې تاسو په سوچ کې وي داسې نه چې زما د اکاونټ نه پیسې وباسي. نو دلته فریز کارت چې کله ووهئ دا تاسو دا کارت چې دی فریز کېږي. مقصد ستاسو د کارت نه هېڅوک بیا پیسې نشي ایستلی. سمه ده. دا به بیرته زه آن کوم. د دې نه وروسته ملګرو کلوز کارت هم کولی شئ. تاسو کارت بیخي کلوز کولی شئ. بله خبره دا ملګرو چې موږ حساب پې ته اکاونټ ته پیسې د څه نه رالیږلی شو. یعنې کومې اسانتیاوې لري چې موږ داسې اکاونټونه وي چې هغه موږ پیسې حساب پې ته راولیږو حساب پې نه موږ اې ټي ایم د لارې واخلو. نو حساب پې ته موږ پیسې کومو ځای نه رالیږلی شو. دلته به تاسو ریسیو آپشن ګورئ دا به ووهئ. کله چې دا ووهئ ملګرو دلته څو ډېر زیات شیان دي. اول دی ډیبټ آر کریډټ کارت. صحیح ده. ډیبټ کارت یا کریډټ کارت نه تاسو کولی شئ. په دې کې افې کارت هم دی. افې کارت خو تاسو ته ما تشریح کړو چې هغه کارت دی چې اې ټي ایم نه پیسې پرې راوځي بغیر د عزیزي بانک نه ټولو اې ټي ایم ماشینونو کې کار کوي. دویم ماسټر کارت دی. ماسټر کارت دا چې نړیوال کارډونه دي په دې باندې نړیوال پیمنټ تاسو کولی شئ. که چېرته تاسو ورچوال لرئ یا تاسو بل هیواد کې یاستئ که نه هلته هم تاسو کولی شئ هغه کارت نه خپل هغه کارت نه پیسې حساب پې ته جمع کړئ. او حساب پې یوازې مربوط د افغانستان نه ده ټولو هیوادونو کې کار کوي. سمه ده. ټولو هیوادونو په
نمبرونه تاسو حساب پې جوړولی شئ. له دې نه وروسته ویزا کارت دی. ویزا کارت باندې هم تاسو کولی شئ ورچوال وي او که هغه فزیکي تاسو سره وي نو هغې نه تاسو دې ته پیسې رالیږلی شئ. دا نور امریکن ایکسپریس دی، ډسکور دی او یونین پی دی او جی سی بي. نو دا ټول نه تاسو کولی شئ د حساب پې ته پیسې راولیږئ. یعنې دا یو اسانتیا شوله. تا سره ماسټر کارت دی ورچوال، مقصد افغانستان کې پیسې پکې بندي دي، نو ته څنګه هغه پیسې وباسي؟ راشه دلته ماسټر کارت سره دی، ورچوال معلومات داخل کا، پیسې ولیکه، مقصد $100 دې پکې بند دي یا $10 دې پکې دي، بس هماغه اندازه ولیکه، هماغه پیسې ته خپل حساب پې ته راولېږه. حساب پې نه اې ټي ایم کارت اې ټي ایم ماشین د لارې واخله، اې ټي ایم کارت واخله د حساب پې څنګ نه او لاړ شه اې ټي ایم ته. هر اې ټي ایم نه خپلې پیسې نغد اخیستی شي. یعنې دا یو اسانتیا شوله موږ لپاره. صحیح ده. بل ملګرو بله اسانتیا دا ده چې مثال په اسلامي بانک باندې رش ډېر زیات دی او اې ټي ایم هم پر مثال بند دی، نو کولی شئ ته خپلې پیسې د هماغه د اسلامي بانک افی کارت واخلې، اې ټي ایم کارت، هغې نه پیسې خپل حساب پې ته راولېږئ، حساب پې څانګې ته ورشئ واخلې. که چېرته هغه نه وي بل اې ټي ایم ته ورشه، بل ته ورشه، بل ته ورشه. د حساب پې داسې افی کارت دی چې ټولو اې ټي ایم ماشینونو کې کار کوي، یعنې بغیر د عزیزي بانک نه ټولو کې کار کوي. انشاءالله عزیزي بانک کې به هم شروع شي. نو دغه بله اسانتیا ده. سمه ده ملګرو. بل څه دي بانک اکاونټ موږ وویلو دا هم شته دی. پاینیر کارت نه هم تاسو کولی شئ، حساب پې اکاونټ نه هم تاسو پیسې بل حساب پې ته خپل ته رالیږلی شئ، مقصد بل ملګري نه ځان ته رالیږئ. والټ دی، په والټ کې بیا څه دي ګوګل پې ده او همداشان کیش اپ پې ده. نو دغه دوه نړیوال والټونه دي، د دې نه هم تاسو کولی شئ پیسې ته راولېږئ. صحیح ده. ګوګل پې کې کارډونه ایډ کېږي، د هغې ځای نه پیسې تاسو دې ته رالیږلی شئ. کیشن دی، تاسو کیشن هم کولی شئ، مقصد نغدې پیسې وړئ نمایندګي ته د حساب پې او هغې نه خپل اکاونټ ته پیسې اچوئ، یا کوم اجنټ ته ورځئ په بازار کې اجنټ وي د حساب پې، نو هغې نه تاسو نغدې پیسې هغوی ته ورکوئ، تاسو ته اکاونټ ته پیسې جمع کوي. صحیح ده. داسې که چېرته تاسو کوم هغه پیدا کوئ اجنټ، نو د لارې نه تاسو پیدا کولی شئ. دغه لوکیشن دی. صحیح ده. او بل چې د ملګرو په دې کې مور د حساب پې نو د حساب پې سره څه دي پرووایډ کیش، تاسو پرووایډ کیش هم پرووایډ کولی شئ. مقصد تاسو یو چا سره حساب پې کې پیسې دي، صحیح ده، حساب پې اکاونټ کې دي، ته غواړې هغه غواړي نغدې کړي، نو دلته خپل پرووایډ کیش ووهه، دلته آی ایم اویلیبل ووهه، آن که دا آپشن. صحیح ده. دا دې کله آن کو، اوس خو زما اکاونټ ویریفای نه دی، نوی دی. دلته ولیکه چې زه دومره پیپر کیش لرم، مقصد کاغذي پیسې لرم دومره، نو دا آپشن هم ځان ته آن که، بل هم آن که. مقصد ته یو څوک راځي حساب پې کې ورسره پیسې او ته هغه ته دا پیسې نغدوي، د تا لوکیشن بیا هغوی ته ښکاري، هغه بیا ستا پیدا کولی شي په اسانه ډول باندې. نو تا ته راځي، تا ته په 1000 کې 15 افغانۍ کمیشن هم درکوي حساب پې. مقصد هغه سړی 10,000 افغانۍ نغدوي، نو هر دغه کې 1000 کې 15 افغانۍ شي، نو دغه یو فایده ده، یعنې دلته هم یو څه کمیشن ورکوي. بل د پرووایډ ټیکسي، مقصد د ټیکسي کرایه تاسو هم د دې نه ورکولی شئ، هم که چېرته تاسو ډریور هستئ نو کولی شئ چې خلکو نه مقصد دلته ځان راجستر کړئ، موټر اسناد او شیان دلته داخل کړئ، عکس، نو هم تاسو به خلکو مقصد یو څوک حساب پې لري، یو مسافر د مثال ځي سوارلي ده، نو هغه ته د حساب پې د لارې هم پیسې درکولی شي. صحیح، دواړه خدمات لري. بل د ډلیوري پارسل دی، تاسو پارسل هم ډلیوري کولی شئ. فعلا دا دغه ما اکاونټ رجسټر نه دی ځکه دلته مشکل راځي پکې. او حساب ایډس دي، په دې کې تاسو کولی شئ په کابل کې په نورو ځایونو کې کوم غټ غټ هوټلونه دي حساب پې سره دا ثبت دي، نو کولی شئ ځان ته دغه مثال دغه هوټل ته ورشئ، دا خوراک وکړئ، دا وغواړئ، ویې خورئ، دا پیسې حساب پې د لارې ورته تحویل کړئ. سمه ده. نو دغه د دې اسانتیا ده. فعلا دغه 3 هوټلونه د حساب پې سره ثبت دي او ورسره دي. دغه 3 هوټلونو کې تاسو کولی شئ، خو 2026 به انشاءالله نور هم اضافه شي او بیا تاسو کولی شئ چې ډېر زیاتره هوټلونو کې حساب پې د لارې تاسو خپلې پیسې تحویل کړئ، په هغوی کې خوراک وکړئ، بیا پیسې حساب پې د لارې تحویل کړئ. سمه ده. بل ملګرو دې کې دی آفر هیلث کیر دی، ډاکټر دی، په دې کې تاسو ګورئ ملګرو، په دې کې ډاکټران پیدا کولی شئ، همداسې هاسپیټل دی، په دې کې لابراتوار دی، فارمیسي د درملتون دی. صحیح ده. دا ټول تاسو په دې حساب پې د لارې دا پیدا کولی شئ. دوی ته دا حساب پې د لارې دا پیسې پیس وي، دوایي وي، هر شی وي، تاسو هغه حساب پې د لارې تحویلولی شئ. ګورئ دا کې هر څه شته، دا ډاکټران دي پکې، دې کې د نور هم دغه کوي
عکسونه دي، دا ډاکټرانو ادرس دی، هر ځای کې تاسو کابل دی، پکتیا، هر ځای کې شته دی. نو دغه ډاکټران دوی سره ثبت وي. دا به انشاءالله نور هم ډېرېږي. میپ هم شته، د میپ د لارې هم تاسو بیا پیدا کولی شئ دا ډاکټر مثال، او دلته لیست په شکل هم. دلته هسپتال دی، هسپیټل مقصد دغه روغتونونه دوی سره ثبت دي او کولی شي دغلته ورشئ، خپل فیس چې دی حسابې د لارې تحویل کړئ. سمه ده. په دې کې لابراتوار دی، مقصد لابراتوارونه دي غټ غټ. په دغه لابراتوارونو کې هم تاسو کولی شئ نغدي پیسې نه وي، حساب پې کې در سره وي، حساب پې د لارې پیسې تحویل کړئ. سمه ده. فارمیسي د درملتونونه دي، دغه درملتونونو کې مثلا تاسو دوا واخیسته، کولی شئ هغه پیسې تاسو سره په جیب کې نه وي، حساب پې کې در سره وي، هماغه ځای نه ورته تحویل کړي. نو دغه یو بله اسانتیا وه. دا ټولې اسانتیاوې د حساب پې دي. اوس راځو ملګرو بلې برخې ته راځو چې دې کې د سینډ آپشن دی. سمه ده. سینډ مقصد کوم څه ته موږ د حساب پې نه پیسې لیږلی شو. فعلا موږ په دې باندې خبرې کولې چې حساب پې ته موږ کوم اسانتیاوې لرو، یعنې کوم څه نه پیسې ورته رالیږلی شو. اوس په دې باندې خبرې کوو چې موږ د حساب پې نه څه ته پیسې لیږلی شو. ګوره حساب پې نه اول حساب پې اکاونټ ته لیږلی شي، بل حساب پې ته ملګري ته. بټوین مای کارډس دی، مقصد تاسو سره نور کارډونه دي، د هغې نه اسلامي بانک نه کارډ نه ځان ته رالیږي، دې کې کارډ اضافه کوي او د دې نه حساب پې ته لیږي. پس دغه د حساب پې نه هغې ته لیږي، د هغې نه اسلامي بانک نه حساب پې ته رالیږي. د غضنفر بانک نه مثال کارډونه تایید کړي دي، د غضنفر بانک نه حساب پې ته رالیږي او د حساب پې نه غضنفر بانک ته. بټوین کارډ دی، صحیح. ستا کارډونو ترمنځ. دویم کیش آوټ دی. کیش آوټ کولی شئ نمایندګي نه وکړي او اجنټ د لارې وکړي، نو دغه دوه لارونه کولی شئ او پیسې نغدې واخلئ. همداسې ما خو تاسو ته وویل افې کارډ ضرور دی، باید تاسو نمایندګي ته لاړ شئ. د حساب پې هر ولایت کې شته دی، هماغه نه تاسو خپل افې کارډ واخلئ. ته ما ته افې کارډ راکړه د خپل حساب پې، هغه درکوي درته. هر اې ټي ایم کې خپلې پیسې نغدې اخیستی شي. صحیح ده. بانک اکاونټ ته لیږلی شي، دا هم موږ وخته پې خبره وکړله. بل موبایل وایلیټ دی. موبایل وایلیټ کې څه دي؟ پولم دی. پولم یعنې د افغان ویسم یو همداسې یو والېټ دی، په هغې کې تاسو کولی شئ هغې ته پیسې ولیږئ. او په دې کې بل اتوما پې دی، یعنې مومو، هغه ته هم تاسو کولی شئ. خو فعلا څه ستونزه لري، یو څو ورځې کېږي چې دا اپشن یې ختم کړی دی، یو څه ستونزه مشکل دی پکې، نو هغه هم انشاءالله یو څو ورځې کې ایډ کېږي. نو مومو ته هم پیسې لیږلی شئ، پولم ته هم لیږلی شئ. آینده کې به نور اورم پې داسې نور اپشنونه راځي نوي نوي، هغوی ته به هم تاسو بیا پیسې ټولو ته لیږلی شئ. یعنې دا یو ډېر غټه اسانتیا ده. مثلا تا په اتوما پې یعنې مومو کې د پیسې دي بندې دي، دلته هغه اجنټ نشته دی، هغه سره پیسې نشته دی، کولی شئ هغه پیسې ډایرکټ حساب پې ته راولېږئ او اې ټي ایم نه واخلئ. نو ډېره غټه اسانتیا ده دا. صحیح ده. بل څه دی؟ ریچارج اینډ بیلز دي. ګوره په دې کې تاسو برق بل هم ادا کولی شئ. برق بل نمبر واخلئ یا هغه کیو آر کوډ سکین کړئ، پیسې ورته ولېږئ، 100 روپۍ بل وي هماغه ورته وصول کړئ. موبایل ټاپ اپ. ګوره په دې کې موبایل ټاپ اپ کې 3.2% کمیشن هم دی. یعنې تاسو د افغانستان هر نمبر ته پیسې لیږئ، هرې شبکې ته، نو 1000 افغانۍ که تاسو ولېږئ 32 افغانۍ تاسو ته کمیشن درکوي، ګټه درکوي. دغه پیسو اندازه دلته به نمبر ولیکئ، کنټینیو ووهئ، پین کوډ ورکړئ، نو پیسې لیږل کېږي. صحیح ده. بل ګورنمنټ سروس دی، مقصد افغان پوسټ خدمات چې دي هغه پیسې تاسو حساب پې د لارې تحویلولی شئ. ای این آی ډي د مقصد الکترونیکي تذکیرې کوم فیس دی هغه تاسو دې نه تحویلولی شئ. ترانسپورټ دی، ترانسپورټ وزارت کې د موټرو تحویلي یو شی وي که نه پیسې تحویلوي، هغه تاسو حساب پې نه تحویلولی شئ. شهادتنامې فیس دی، مقصد شهادتنامه تاسو لیږئ وزارت ته، هغه فیس تاسو د دې نه تحویلولی شئ. نو دغه هم تاسو کولی شئ. بل دی په دې کې ایچ ډي پلس دی، په دغه ایچ ډي پلس کوم فیس دی هغه هم تاسو دې نه تحویلولی شئ. او بای ګفټ کارډونه دي، په دې کې تاسو ګفټ کارډ اخیستی شئ. ګوره امازون دی، نیټفلکس دی، ګوګل پلی ده، آیټونز دي، فری فایر دی، په دې کې دا ټول تاسو اخیستلی شئ. سمه دا تاسو ځان سره وګورئ ټول دا ګفټ کارډونه دي. همداسې انټرنیټ بیلونه دي. تاسو انټرنیټ بیلونه افغانیټ دی او آریان آی سی ټي دی. آریان آی سی ټي چې دی arianICT.com په کې ډومینونه هوسټینګ دا شیان اخیستی شئ، هغه فیس دې نه لري تحویلولی شئ. او افغانیټ چې دی دا فکر کومه هغه دی دا د وای فای خدمات دي، هغوی یو اداره ده، هغوی فیس هم دې نه تحویلولی شئ. او ادر بیلز، په دې ادر بیلز کې جیم دی، یو دانه جیم دی F15 په نوم باندې، هغوی فیس هم تاسو تحویلولی شئ. ښه دا د دې معلوماتو. ټریول
اینډ ټیکټس دي ته په دې کې ګورئ ټریول تاسو جاز ټیکټ هم اخیستی شئ، طیارې ټیکټ، یعنې کوم ځای نه تاسو ځئ، چیرته ځئ، څو کسان هستئ، دغه ټول معلومات داخل کړئ، فلایټ وګورئ. نو تاسو کولی شئ چې فرض مثال سبا یا بله ورځ باندې ځئ افغانستان نه که بهر ځئ او که افغانستان داخل کې تاسو سفر لرئ که نه، یعنې جاز د لارې، طیارې د لارې، مقصد کابل نه تاسو کندهار ته ځئ، هرات ته ځئ، هغه ورځ وټاکئ. صحیح ده. مثلا فرام کابل نه زه ځم، دلته کابل انتخاب کړئ، کابل انټرنیشنل ایرپورټ نه زه ځم چیرته، هرات ته ځم مثال. نو دا تاسو هرات په دې کې بیا څه وخت ځئ، نن 14 تاریخ ته زه وایم 15 تاریخ باندې ځم، ډن ووهئ. په دې کې یو مقصد زه ځان ته یم، بل څوک نشته راسره، او په دې کلاس کې تاسو آل انتخاب کړئ، بیا فلایټ اویلیبل فلایټ، فایند اویلیبل فلایټس په دغه آپشن باندې کلیک واخلئ. نو تاسو سره دلته لږ سرچ کیږي او هغه فلایټونه چې سبا نه بله ورځ باندې د کابل نه هرات ته کیږي، یعنې ټیکټ تاسو ځان ته اخیستی شئ، که موجود و فلایټ و کولی شئ واخلئ. صحیح ده. دا لږ زما انټرنیټ سلو شو، ښه دا دی. نو دغه شرکت اریانا افغان شرکت دی، وایي دغه لري فلایټ لري، ګورئ نرخ یې هم لیکلی دی، پرایس $80 باندې، یو ځای 90 دی، یو ځای 100 دی. هغه بیا کیلو پورې فرق کوي. ګورئ 20 کیلو یو شی ځان سره وړلی شي، یو چې دی 40 کیلو، 30 کیلو، 50 کیلو. نو کم اندازه 20 کیلو یو څه وړلی شي $80 باندې تاسو د کابل نه هرات پورې وړي، 1 ساعت او 15 دقیقې مزل دی. نو دغه معلومات دي، څه ډېر خوندور او ډېر زبردسته خدمات لري. دویم د بای بس ټیکټس دي، مقصد بس ټیکټونه تاسو د دې لارې اخیستی شئ، حساب پې د لارې. په دې کې قدرت بس دی، یو وردګ بابا، په دغه دوه شرکتونه فعلا اډ دي، خو نو ټول به انشاءالله اډ کېږي. څومره شرکتونه چې دي د کابل نه هرات او کندهار او مزار شریف او دغه څومره ولایتونو ته سفرونه د بس د لارې کېږي، دغه ټول شرکتونه به انشاءالله اډ کېږي په دې کې. نو دغه لارې تاسو بس ټیکټ اخیستی شئ. ګوره زه دلته یو بس انتخاب ومه، کوم ځای نه ځم، زه به دلته فرام کابل نه ځم، چیرته ډیسټینیشن کوم ځای دی، مقصد کوم ځای ته ځم، زه ځم فرض مثال دغه دی مزار شریف ته ځم او څه وخت ځم، سبا، سمه ده، سبا ورځ مثال. فایند اویلیبل ټریپس په دې به کلیک واخلئ. ګورئ په دې کې ټیکټ د 800 افغانۍ باندې تاسو کولی شئ چې لاړ شئ، 800 افغانۍ د دې ټیکټ دی. نو دغه وختونه هم لیکلي دي چې 5 بجې به حرکت کوي، 1 بجه، 4 بجې، دا وختونه دي. کوم یو ټیکټ اخلي، کوم وخت والا، نو هغه تاسو اخیستلی شئ. بس بای ټیکټ ووهه، پیسې تا نه کټ کوي، تا ته یو ورقه درکوي، هلته چې لاړې هغه ورقه پرنټ کړه، ورته وښایه، بس کولی شي هغه ستا دا ټیکټ د دې ځای نه وشي. سمه ده. ښه دا د بل اسانتیا والا بل دی په دې کې هوټل بوکینګ دی. ګوره هوټل بوکینګ هم تاسو کولی شئ، مقصد یو هوټل بک کوئ، تاسو یو کوټه نیسئ په کابل کې هوټل کې یا جلال آباد کې یا کوم بل غټ ښار کې. نو دغه ځای کې لوکیشن انتخاب کړئ، ډیټ انتخاب کړئ چې کله راځئ، کله ته بیرته وځئ، څو شپې تېروئ، څو کسان هستئ، دغسې ټول انتخاب کړئ. نو بیا تاسو څه کولی شئ، هوټل بوکینګ کولی شئ. ښه مور وې د حساب پې نور څه دي، نیټ کیش ته تاسو نغدو پیسو ته اړتیا ده، دغه آپشن ووهه، اجنټان تاسو پیدا کولی شئ. بک ټیکسي، تاسو ټیکسي بک کوئ، تاسو کابل کې هستئ، ټیکسي راغواړئ، کور کې هستئ، نو دغه بک ټیکسي چې ووهئ، دلته تاسو ته ټیکسیانې ریکویسټ دغه کېږي، کولی شئ ریکویسټ وکړئ. ګوره دې ځای نه زه ریکویسټ کوم، کوم ځای کې یم، فعلا دغه ځای کې یم، نو دا خو زموږ اطراف ځای دی ډېر. نو دلته بیا کنفرم ډیسټینیشن ووهمه، بیا تاسو دلته دې ځای نه هغه ځای ته ځئ، دغه ځای انتخاب شو، دې ځای نه هلته ځم، بیا کنفرم وهم، هلته ټیکسي موجود دي، راځي، خو دا فعلا اطراف ځای دلته خو نه راځي، خو بیا تاسو کولی شئ. ګوره ناټ اویلیبل دي، فعلا اویلیبل نشته دی، دا کابل او په جلال آباد او په دغه ځایونو کې ښارونو کې دا اویلیبل دي، کولی شئ ټیکسي راوغواړئ ځان ته. سمه ده. دویم د ریکویسټ پارسل دی، مقصد پارسل ته یو شی لیږي د دې ځای نه بل ځای ته، ریکویسټ پارسل ووهه، ډلیوري. نو دلته کوم ځای نه کوم ځای ته لیږي هغه تاسو انتخاب کړئ، کولی شئ یو شی
فرض مثال له کابل نه رالېږي جلال آباد ته، جلال آباد نه کابل ته لېږي، نو هغه پارسل بیا تاسو کوم نږدې پارسل والا شرکتونه دي چې هغه وړي راوړي هغه تاسو ته نمبر یې درکوي یا ډایرکټ ورته انتخابېږي، بس تاسو پیدا کوي یا زنګ ورته وهئ، به هغوی درته راځي دې ځای نه هلته درته وړي، خپلې پیسې درنه اخلي، حساب د لارې کټ کوي. په دې کې بیا حساب ایډز هغه موږ وخت ته تشریح کوو. فایند ډاکټر دی، ډاکټر هم پیدا کولی شئ. بای اډیو بوکس، زه دې کې اډیو کتابونه هم تاسو اخیستلی شئ. ښه ملګرو، دا د حسابې نه پیسې وصول کول او حسابې د لارې د خدماتو مکمل ویډیو هم اوږده شوله، خو انشاءالله پوهه شوي به یاستئ. له دې نه وروسته ملګرو صرف یو برخه ولا تشریح کوم تاسو ته. دغه کارډس اپشن به تاسو ووهئ. کارډس دا ګورئ، په دې کې څه دي؟ فرینډس دي او د نور اچیومنټ او لیدر بورډ. نو په دې کې ریوارډس دی. ګوره کله چې تاسو ایزي لوډ وکئ کمیشن تاسو ته راشي. دغه ریوارډس چې کله ووهئ دلته به تاسو هغه پوینټونه جمع وي. تاسو ورڅخه وګوره، ما سره اوس هم 14 پوینټونه دي. نو دغه پوینټونه تاسو هغه چې دي کله 1500 شو بیا کولی شئ دا ویډرا ریوارډ پوینټ په دې به کلک واخلئ. ګورئ 1500 باید وي. نو 1500 چې وي هغه ریوارډ پوینټس ووهئ، 1500 پوینټونه دغه پوینټونه به ستا پیسو ته بدل شي، یعنې اکاونټ ته به اضافه شي. کله چې 1500 کمیشن پوره شو بیا هغه وروسته ته کولی شي دغه پیسې دې اکاونټ ته اضافه کړي. بیا نغدې هم ایستلی شي او که یو څه پیښلي هم اخیستلی شي. نو دغه ملګرو معلوماتو بل لوکیشنز دي د حساب پې څانګې تاسو پیدا کولی شئ. دلته مکمل معلومات دي. نو دا میپ ته په دې کې وګورئ، کوم څوک چې تا ته نږدې وي هغه تاسو د حساب پې ایجنټ ته ګورئ. دلته حساب پې ایجنټ ما ته مقصد کوم ځای کې نږدې دي، دغه نمبر یې هم شته دی. زه حساب پې ته پیسې اچوم یا نغدې اخلم، نو دا یې نمبر دی، دا یې ځای دی، دا ټول ته کولی شئ د پیدا کی او ورشئ ورته حساب پې نه پیسې جمع کړئ او هم حساب پې نه خپلې پیسې نغدې ترلاسه کړئ. نو دا ډېرې اسانتیا ده د حساب پې د خوا نه چې په دې کې اضافه شوې ده. نو ملګرو دغه د حساب پې په اړه مکمل معلومات و چې هم حساب پې ته پیسې د څه شیانو رالېږلی شي، هم د حساب پې نه څه شیانو ته پیسې وصول او تحویل کولی شي. څه ګټه لري؟ ګټه په څه کې ده؟ ایزي لوډ کې ده، کمیشن دی، او همداسې نغدې پیسې چې ته چاته هماغه کوې پرووایډ کوي هغه کې تاته کمیشن درکوي. بل یوه خبره پاتې مانه، برق بیل کې. برق بیل کې تاسو 3 بیلونه په میاشت کې تحویلولی شئ. هر بیل باندې تاسو 8 افغانۍ ګټه درکوي، یعنې 3 بیلونه تاسو په میاشت کې تحویلولی شئ. ځکه دا ساده اکاونټ دی، که اجنټ اکاونټ جوړ کړئ انلیمیټډ بیلونه تاسو تحویلولی شئ. نو دغه د حساب پې په اړه مکمل معلوماتو. بیا هم ملګرو که چا سره کومه پوښتنه وي د حساب پې په اړه ما سره د واتساپ د لارې شریکه کړئ. نو مننه، تر بیا ښې چارې، الله پامان.